زموږ د اسلام او زموږ د مسلمانۍ حال دا دی. تاسې وینئ د فلسطین مسلمانان په کم حال کې دي؟ تباه یې کړل. تقریبا دوی خو 10,000 یا دوی 80,000 کسان په شهادت ورسېدل. 80,000 کسان یې شهیدان کړل او د 100,000 څخه زیات زخمیان دي. په زرهاو اوس هم تر ملبې لاندې پراته دي. دوی نه دي چې نه په خبر، ټوله دنیا په خبره ده، موږ هم په خبر یو. کم ملک پاکستان چې د اسلام په نامه باندې آزاد شوی دی، نن په پاکستان کې دا د کفر یو چال دی. مسلمانان هلته د مسلمانانو وینې تویوه، دا نور ملکونه په بازۍ سره اخته کړه. تاسې وینئ په دې ملک کې PCL د کرکټ میچ شروع دی، د ځوانان به په خبرې PCL او د دې PCL د کرکټ د کوریج د دې خرچه، د دې کنټرول، د دې نظم، د دې مصرف، د دې ګټه، د دې فایده هغه KFC ته رسیږي. د ځوانانو تاسو ته معلوم KFC هغه کمپنۍ ده چې یهودو اسرائیلو په فلسطین باندې جنگ شروع کړي. دوی اعلان وکړي موږ به روزانه 2 ټنه خوراک د اسرائیل و فوج ته فری مفت ورکو. KFC هغه کمپنۍ ده، خالص یهودي او اسرائیلي کمپنۍ ده. अब د ټوله دنیا کې د شاخونه دي. یوار خو افسوس دا دی چې هلته د مسلمانانو وینې تویېږي، د مسلمانانو مځکې، هغه د فلسطین مځکه د فلسطین د مسلمانانو په وینو سره ده. د دوی په نالۍ کې د اوبو په ځای د دوی د زنانو د بچانو وینې بهیږي او دلته موږ کیلو تماشا کوو. هغه اسلام څه سو، هغه دین څه سو. حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي المسلمون کجسد واحد، مسلمان دی لکه یو جسد، یو بدن، که په مشرق کې دی که په مغرب کې دی، یو جسد یو بدن. تاسې راته ووایاست د چا چې پر غاښ درد بیا سترګې له خوب ورځي؟ نه ورځي. اذا اشتکا عینه اشتکا رأسه اشتکا کله، اذا اشتکا رأسه اشتکا کله. رسول الله وایي مسلمان خو یو جسد دی، یو بدن دی. دا موږ نن یو بدن یو. چلو بازی کې وایه که د دې بازی ګټو منافعو ټیکه ته KFC ته د اسرائیلو کمپنۍ ته څنګه ورکوې؟ لعنت په داسې ټیکهدارانو باندې، په داسې کیلبازانو باندې، په داسې حکومت باندې چې د داسې خلکو، د داسې خونخوارو چې د هغو اوس هم منګولې لاسونه او پنجې د فلسطینیانو په وینو باندې سرې دي او موږ هغه ته پیسې بیا ورکوو. الله دې هدایت ورته وکړي. که به هدایت نه وي په نصیب، د دې صدیم الله خلاص کړي. الله دې مسلمانان چې هغه فارسی متل دی وایي از خیر تو بیزارم شر نه رسانی. خیر خو نسې رسولی، د فلسطینیانو په زخمو باندې مالګې ولې دوړوې؟ نو د میډیا دور دی، هغه څه خبرېږي چې پاکستان کې یوار خو ځوانان د بازۍ کې، دویم بازۍ کې د دې بازۍ او د دې میچ خرچه او د دې ګټه KFC. هغه زما دشمن، زما هغه فوجان د اسرائیلو چې زما قتلوي و دوی ته خوراک د ورځې روزانه 2 ټنه خوراک دغه کمپنۍ مفت ورکوي. زما دشمن، ته چې زما دشمن په کور کې پالې نو ته بیا زما دوست؟ زما قاتل ستا په کور کې ناست دی، ته سهار و ماښام غوښې ورجې او ډوډۍ خدمت لاس پر نامه ورته ولاړې او دعوه کوې چې یا زه ستا یار دوست یم. دا خبره صحیح ده؟ دعوه کوو د اسلام او د مسلمانۍ، هلته د فلسطینیانو په زخمو باندې مالګې اچو. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې زه وایم موږ داسې دا ملک د دې وجې تباه نسي، د دې مظلوم د څه تباه نسي. نبی علیه السلام فرمایي ایاک ودعوة المظلوم، د مظلوم د بددعا څه وبېرېږه، فانما يسأل الله تعالی حقه، دا د الله څه حق. یو روایت کې راځي د مظلوم چې د دې څه وبېرېږه، د الله د عرش او د مظلوم په مابین کې هیڅ پرده نشته. د الله عرش ته حرکت ورکړي. او دا موږ د ځوانان د اوس KFC سره د دوی سره معاونت کوو، دا د ظالم معاونت و کومک دی که نه دی؟ حدیث کې راځي من مشا مع ظالم لیقویه، څوک چې د ظالم سره یو قدم واخلي ورسره روان سي د دې لپاره چې ظالم قوي سي، وهو يعلم انه ظالم، هغه په دې خبر دی چې دا ظالم دی. و د زموږ ځوانانو ته د PCL د کلاړیانو ته دا نه دي معلوم چې دا KFC د چا کمپنۍ ده، ور معلوم دي بیا ورسره ولاړ دي. فقد خرج من الاسلام. رسول الله وایي دا سړی چې ظالم ظلم ور معلوم دی، کافر نه،
مسلمان دی ظالم دی ظلم ور معلوم دی بیا ورسره ولاړې پیغمبر علیه السلام د اسلام ووتې د موږ مسلمانان اوس یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اعان علی قتل مؤمن شطر کلمة چا چې د یو مؤمن په قتل کې یو سړی قتل کوي یوه کلمه یو لفظ دی ووایي د دې قاتل په طرفداري کې دی یوه کلمه وویله لقي الله یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله دغه چې د قاتل په حق کې یوه کلمه وویله رسول الله وایي په اشرګاه چې په میدان چې راځي پر تندي به یې لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د خدای د رحمته نا امیده دی دا چې د الله د رحم امید نه لري زه دې ځوانانو ته وایم کم سے کم نور نسی کولی د دې بایکاټ وکړي د PCL قطعا بایکاټ وکړي دا یو بازی تا نه کتلی چې اسمان چپه کیږي او ولیکئ ورته میسج ورته واستوئ په دې وجې نه کوو چې زموږ د مسلمانانو مظلوم فلسطینیانو چې کم قاتل کمپنۍ د هغو ته خوراکونه ورکوي تاسې د هغو ګټه د هغو ټیکه هغو ته ورکړې ده په دې وجه موږ د خپل مظلوم مسلمانانو سره یک جهتي کوو ستاسې بایکاټ کوو د مظلوم فلسطینی مسلمانان نبی علیه السلام څه فرمایي مسلمان څنګه دی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا نبی علیه السلام وایي مؤمن د مؤمن دپاره دی لکه د دیوال خښت دا خښت یو بله سره جار سي درله جار سي نو بیا د دیوال مضبوطه سي نن موږ دا ته رایي نبی علیه السلام دا ګوتې دی په لکې وشبک بین اصابعه بیا نبی علیه السلام فرمایل من اطعم اخاه خبزا حتی یشبعه وسقاه ماء حتی یرویه بعد الله عن النار 7 خنادق څوک چې یو مسلمان وږي ته ډوډۍ ورکړي موړې کې یو تږی مسلمان په اوبو باندې اوبه کې الله رب العالمین به اوه خندقه د جهنم مسلې رکړي نن په کار خدا و چې دا زموږ د ځوانانو پیسې په فلسطینیانو مصرف سوي وای نو الله به دوی د جهنم لرې کړي وای نن زموږ پیسې په میچو باندې لګېږي الله به اوه خندقه او یو خندق دونه دی لکه د ځمکې او د اسمان په مابین کې یعنی د ځمکې او د اسمان په مابین کې څومره فاصله ده دومره اوه واره به د جهنم مسلې رکړي علما لیکي چې دا سړی جهنم له نشي تللی چې غریب دې موړ کړي وږی دې موړ کړي او تږی دې په اوبو اوبه کړي الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي الله رب العالمین دې د دې فلسطینیانو د کومک کولو توفیق موږ ته راکړي الله دې مې د دې څه وساتي چې د دوی پر زخمو باندې نورې مالګې ورتونه کړو